د زمري او موږک پند لرونکې کیسه. یو موږک د ځنګل پاچا زمري ته وویل که د پاچا سلامت اجازه وي یو خبره کوم. زمري وویل ووایه، هر څه دي چې په زړه وي ویې وایه. موږک ورته وویل زه کولی شم چې تا په یوه میاشت کې ووژنم. زمري په مسکا ورته وویل ته مې وژنې؟ او ویې خندل. موږک ورته وویل هو، فقط یوه میاشت وخت راکړه. زمري ورسره موافقه وکړه او ویې ویل که په یوه میاشت کې دې ونه وژلم بیا ستا د سر خیر نشته. ورځې تیریږي. په لومړۍ اونۍ کې زمري د موږک په خبره خندل، خو کله کله به یې خوب لیده چې موږک یې په رښتیا وژني، خو چندانې اهمیت یې نه ورکوه. په دوهمه اونۍ کې د زمري په زړه کې لږ لږ ویره او ډار پیدا شو. په درېیمه اونۍ کې له ځانه سره ویل هسې نه چې د موږک خبره رښتیا وخیږي. په څلورمه اونۍ کې زمری ښه پوره ډارېدلی او ترهېدلی و. میاشت پوره شوه او ټاکلې ورځ راورسېده. د ځنګل حیوانات د موږک په ملتیا د زمري پوښتنې ته ورغلل او غار ته ورننوتل. هلته هک حیران شول، ګوري چې زمری له ډاره مړ پروت دی او ساه یې ختلې ده. موږک ته دا راز معلوم و چې په نفس باندې د مصیبت انتظار تر ټولو سخت عذاب دی. ګرانو ورونو او خویندو، ډېر ځله به موږ یو شي ته انتظار کړی وي خو هغه به نه وي پېښ شوی، او ډېر ځله به راسره د یو مصیبت د نازلېدلو ډار موجود وي، خو کله چې وخت راورسیږي هغسې نه وي لکه موږ چې اټکل کړی وي. نو راځئ چې د مصیبتونو له انتظار پرته ژوند وکړو. خپل ځان د آینده په تشویشونو کې مه غرقوئ. نننۍ ورځ ته مو پام کوئ او ژوندانه ته په مثبت نظر ګورئ او راتلونکي ته خوشبین اوسئ. خوشحاله ژوند به مو په برخه وي.